الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دما د ایمان خوږو ورونو، حضرت زیاد بن حضیر رضی الله تعالی عنه یو واقعه را نقل کوي او د دې واقعې ذکر امام دارومی رحمه الله خپل مسند کې کړی. حضرت زیاد بن حضیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وای قال لي عمر رضی الله عنه، ما ته عمر ابن خطاب رضی الله عنه یو وخت وویل هل تعرف ما يهدم الاسلام، ایا پیژنې څه شی اسلام ورانوي؟ اسلام څه شی ړنګوي؟ د اسلام بنا څه شی تخریبوي؟ قال قلت لا. حضرت زیاد بن حضیر رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویل ما ته خو دا نه ده معلومه. قال عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایل یهدمه، اسلام ورانوي درې شیان. لومړی ذلت العالم، ذلت عالم، مداهنت عالم، ریاکاری دی عالم، او لحق څخه چې شمپوشي دی عالم، او دا ټول د دنیوي امتعاو او د دنیوي مناسبو د ترلاسه کولو لپاره. کله چې عالم د دین او هغه په خپلو کړو وړو کې له خپلو ما فوق ما تحت او له خپل ولس سره د ذلت لار راواخلي، د مداهنت لار را خپله کړي، د ریاکاري لار خپله کړي، او فقط د دنیوي متاع او نفع په هڅه او کوشش کې سي، نو د دین یوه عظیمه برخه ورانیږي. دوهم وجدال المنافق بالکتاب، په یو روایت کې وجدال المنافق بالقرآن، د منافق مجادله کول او د منافق خبرې استدلالونه په قرآن باندې چې هغه خپلې خبرې قرآن ته مسندوي، استدلال په قرآن باندې کوي، او په حقیقت کې دی خپله عقیدوي منافق ده، په همدغه قرآن هم ایمان نه لري، په الله هم ایمان نه لري، په آخرت هم ایمان نه لري، او په رسول هم ایمان نه لري. خو په خلقو کې، په انسانانو کې، په جوامعو ټولنو کې د یو هوښیار او د یو بارسوخه انسان په حیث باندې منل سوی، او دی خپلې ټولې خبرې په کتاب الله او په سنت رسول باندې مبتني بولي. که چېرته منافقینو په اسلامي جوامعو کې داسې حلول کړی و، نو بیا هم یوه لویه برخه د اسلام رانیږي. او دریم وحکم الائمة المضلین، او حکومت کول، اقتدار ته رسیدل د ګمراه کوونکو امامانو، مشرانو، پاچاهانو، چې هغه خپل رعیت ګمراه کوي، خپل ملت ګمراه کوي، او صرف و صرف د دنیا ژوند هغه ته هدف و مقصد ده. نو
داسې امامان او داسې مشران داسې پاچاهان که په مسلمانانو باندې مسلط سي نو بقایا حصه د دین د بنا دا دوی ورانوي. ځکه متل د وایي الناس علی دین ملوکهم، انسانان د خپلو پاچاهانو په مذهب او په دین باندې وي. نو که هغه منحرفي خلق به ټول منحرف کیږي، که هغه فاسقي خلق به ټول فاسقان کیږي، که هغه ظالمي خلق به ټول ظالمان کیږي. الله عز وجل دې موږ له دې دریو سره فتنو په خپل حفظ و امان کې وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.